د طالبانو د قطر دفتر ویان سهيل شاهین وایي د دایمي حکومت جوړېدل وخت ته اړتیا لري. نړیواله ټولنه د طالبانو اصلي حکومت او تګلارو ته انتظار باسي، خو د طالبانو د قطر دفتر یو غړی او ویان سهيل شاهین وایي د دایمي حکومت جوړېدل وخت ته اړتیا لري او پکار ده چې تر هغه مخکې د افغانستان شتمنۍ ازادې شي. امریکا د افغانستان نږدې 10 میلیارده ډالر کنګل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له سخت اقتصادي تنګسې سره لاس و ګریوان دی. مامورینو ته معاش نشي ورکولی او لکونه افغانان د لوږې له جدي خطر سره مخامخ شوي دي. طالبانو یوازې له خپلو کسانو کابینه جوړه کړې چې ټول ملایان او طالبان دي، خو شاهین وایي چې دا کابینه موقتي ده او په هغې کې به بدلون راوړل شي. ښاغلي شاهین تایید کړه چې افغانان غواړي چې ژر تر ژره دایمي کابینه جوړه شي، خو ممکن د دایمي کابینې د جوړولو پروسې ته ډېرو ورځو او حتی میاشتو ته اړتیا وي. د طالبانو دغه قطري غړي وویل چې د نوي موقت حکومت د اعلان مراسم په دې خاطر لغوه شول چې وخت یې نه و ټاکل شوی او هغو هیوادونو ته چې په دې مراسمو کې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه په دې اړه معلومات ورکړل شول چې مراسم ځنډول شوي دي. د طالبانو په موقته کابینه کې د هغه څه خلاف چې مخکې اټکل کېده د قطر د دفتر غړیو ته ډېره ونډه نه ده ورکړل شوې. ښاغلي شاهین له امریکا سره د طالبانو د حکومت د اړیکو په اړه وویل چې د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته هم طالبان له واشنګټن سره په تماس کې دي او د اړیکو ټینګښت تر ډیره په امریکا پورې تړلی دی. د امریکا ولسمشر او د بریتانیا صدراعظم د افغانستان په اړه خبرې کوي. ټاکل شوې ده چې افغانستان د امریکا د ولسمشر جو بایډن او د بریتانیا د صدراعظم بوریس جانسون د روانې اونۍ د خبرو د اجنډا په سر کې وي. د نړیوالو خبري اژانسونو پر اساس جانسن به په دې کتنه کې د افغانستان د بشري بحران په خاطر پر بایډن فشار راوړي. د راپورونو له مخې جو بایډن د بریتانیا او د ناټو د نورو متحدانو دا غوښتنه نه وه منلې چې له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو ایستل وځنډوي. دوی دا غوښتنه د دې لپاره کړې وه چې له افغانستان نه هغه بهرنیان او افغانان وایستل شي چې خپل ژوند په دې هیواد کې له خطر سره مخامخ احساسوي. کابل کې د ښځو لاریون د زده کړو حق او د خپل وزارت بیا پالول غواړي. په کابل کې لسګونه ښځو نن بیا د یوه لاریون پر مهال د طالبانو له اسلامي امارت څخه خپلې غوښتنې په ډاګه کړې. د ښځو چارو وزارت د بیرته فعال او دغه راز د له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو تړل شوي ښوونځي بیرته پرانیستل شي. لاریونوالو له طالبانو وغوښتل چې حقونه یې تامین او په نظام او سیاسي مشارکت کې د ښځو له حق خوړلو لاس په سر شي. طالبانو د ننني لاریون او رسنیو له لاریونوالو سره د دوی چلند د څرنګوالي په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي. له دې مخکې ورته لاریونوالو سره د طالب د ناوړه چلند خبرونه خپرېدل. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون یوه غړي کاري سعید وویل چې دوی د نجونو زده کړې منع کړي نه دي بلکې د لازمو شرایطو د برابرولو لپاره ورته لاس په کار شوي. طالبانو پرون په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نارینهو د زده کړو د پیل خبر ورکړ، خو د ښځو د حقونو فعالان اندېښمنې دي چې دا یو اړخیز ګام ممکن د ښځینهو زده کړو پر دوام د بندیز نښه وي. ناټو د افغانستان په اړه پر نویو پلانونو خبرې پیل کړي. د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو او لوی درستیزانو 2 ورځنۍ غونډه رابللې ده. د راپورونو له مخې د دې غونډې د بحث مهمه موضوع افغانستان دی. د امریکا د پوځ لوی درستیز په یوه خبري کنفرانس کې د خبرو پر مهال ویلي چې د ناټو غړو هیوادونو تر ټولو ستر هدف له افغانستان څخه د احتمالي ترهګریزو ګواښونو او خطرونو له منځه وړل دي. د په وینا له همدې امله د ناټو دفاعي چارواکي د افغانستان په اړه پر خپلو راتلونکو پلانونو خبرې کوي. غونډه پرون پیل شوې ده او نن به د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران د افغانستان په اړه خپلې نوې تګلارې او پلانونه شریک کړي. عمران خان وایي افغانستان نه د سرتیرو ویستل د بایډن هوښیاري وه. د پاکستان صدراعظم عمران خان د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر جو بایډن د هغې پریکړې ننګه کړې چې له افغانستان څخه یې د خپلو سرتیرو د ویستو په اړه کړې وه. پاکستاني صدراعظم په تازه څرګندونو کې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو پر دوام هم ټینګار کړی او ویلي د دغه هیواد 15 سلنه بودیجه له بهرنیو مرستو تامینې ده.
غوره ده چې د مرستې دوام وکړي. عمران خان له واشنګټن سره د خپل هیواد د اړیکو په تړاو ویلي چې د دواړو هیوادونو چارواکي سره په اړیکه کې دي. ولسمشر بایډن بیا په امریکا کې د نن او بهر له سختو نیوکو سره مخ دی چې ولې په بیړه او د راتلونکو ننګونو له ارزولو پرته له افغانستان څخه خپل سرتیري وویستل. د امریکا یو شمېر چارواکو مطرحو سیاستوالو خبرداری ورکړی چې له افغانستان څخه د امریکي سرتیرو له وتو او د افغان حکومت له سقوط سره به دغه هیواد د القاعدې په ګډون د نورو نړیوالو ترهګرو ډلو په اصلي مرکز بدل شي. هند وایي له افغانستان سره د مرستو پر دوام یا نه دوام غور کوو. د هند د یووالي وزیر نتین ګادکاري نن یکشنبه وویل په افغانستان کې پر اساسي پروژو د هند د پانګونې د دوام په اړه به صدراعظم نریندرا مودي او د بهرنیو چارو وزیر اس شنکر وروستۍ پریکړه وکړي. هند په تیرو کلونو کې په افغانستان کې پر سترو او انکشافي پروژو میلیارډونه ډالر پانګونه کړې ده. خو اوس چې افغانستان طالبانو نیولی دا هیواد په دې پریکړه کوي چې آیا له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي او که بند یې کړي. هند نه یوازې دا چې د سلما بند جوړ کړی دی، نیمروز سړک، د ملي شورا ودانۍ او ګڼې نورې کوچنۍ او لویې پروژې په خپل لګښت د افغانستان لپاره جوړې کړي دي. د هیواد په وروستیو کې د شاتوت بند د جوړولو ژمنه هم کړې وه چې د کابل خریانو ته اوبه برابرې کړي. خو اوس داسې نه ښکاري چې هند به له افغانستان سره د پخوا په شان مرستو ته دوام ورکړي.